باندې او همیشه دا سوال کو چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. همیشه نو هلته بدن کې باچا کم یو دی؟ زړه دی. نو ځکه الله مهر د دوی په زړونو وو، هغه باچا یې وله خراب کړو. مهر چې وولی شي نو دی د حق نه لرې شي، دی د حق نه بند شي. او زړونو په باره کې چې کومې سزاګانې ورکړی کېږي هغه په یو څو قسمه دي. یو زنګ دی، زنګ کله بل ران علی قلوبهم، زړه زنګ شي. او دویم دې ته په دې مهر ووالی شي. درېیمه سزا دې ته تاله واچولی شي، ام علی قلوبنا اقفالها. او امام مجاهد رحمه الله به وی په دې ټولو کې دا عذابونه خو ټول سخت دي، خو په دې ټولو کې سخت چې دی، سخت عذاب هغه چې کله الله رب العزت زړه ته ټاله واچوي، د هغې پسې دویمه مرتبه چې کله پې الله مهر ووایي، په هغې پسې درېیمه مرتبه چې دا زړه کله زنګ شي. او حدیث کې راځي چې کله انسان ګناه وکړي او دی بیا واپس نه شي الله ته زر، نو په زړه کې داغ ولګي، هغه داغ ورو ورو ډېرېږي تر دې چې دا زړه زنګ شي. نو چې زنګ شي په هغې پسې پې مهر لګي، او چې مهر پې ولګي بیا ورته ټاله ور واچولی شي، بیا قصه بلکل ختمه شي. نو د زړه اهتمام ډېر کوئ، د زړه خیال ډېر ساتئ. ظاهري منګور راګوري چېرې سرمن څنګه ده، هډوکي څنګه دي، د دې دومره خیال مه کوه. اصل زیله ورشه، د هغې خیال وکړه، ځکه چې د هغې په خرابېدو سره لکه حدیث کې چې راغلي د هغې په خرابېدو سره ټول بدن خرابېږي، او د هغې په جوړېدو سره ټول بدن جوړېږي. د هغې خیال وکړه. وعلى سمعهم، او په غوږونو د دوی پرده والی ده، مهر والی. مهر والی معنی ده چې دوی حق نه اوري، مطلب دا نه چې غوږونه وله بلکل کاڼه کړي دي. دا ګټ عذاب دی. یعنې زه خو دایم دغه عذاب چې د اسمان نه د کاڼو باران راشي دغه دې نه وړوکی دی، چې یو سړی غوږونه یې کار کوي ښه صحیح، خو په دغه غوږونو باندې د حق اورېدو طاقت ول الله نه ورکوي. دا ګټ عذاب دی. دغه شان وي په سترګو باندې پردي دي، غشاوه ناشنا پردي دي. معنی دا نه چې الله ړانده کړي دي، څه مطلب دی؟ حق پې نه ویني. او دا ګټ عذاب دی چې الله رب العزت په چا باندې راولي. دلته فایده یاده کړئ. ختم الله علی قلوبهم، الله مهر والی په زړونو د هغوی، جمع یې ویله، قلب یو نه دی، قلوبهم. وعلى سمعهم، او په غوږ د هغوی باندې. دا سمع یو راوړی غوږ، او غوږونه سترګې او زړونه جمع راوړې ده. ولې؟ ځکه چې په غوږ باندې صرف اواز اورېدی کېږي، په غوږ باندې یو شی اورېدی کېږي، څه بل پې څه کېته، او په سترګو ډېر څه لیدی کېږي، او په زړه باندې د ډېرې خبرې ورته ځي راځي، قسمه قسم، یو خاص قسم څه نه دي. نو ځکه دا زړونه یې جمع راوړه او سترګې یې جمع راوړه. وعلى ابصارهم غشاوه، او په سترګو د دوی باندې ناشنا پردي دي. ولهم عذاب عظیم، او د دوی دپاره دردناک عذاب دی په آخرت کې. دغه د دنیا سزا ده. دا مهر په زړونو او په غوږونو باندې او پرده په سترګو باندې دا عذاب د دنیا دی. هر چې د آخرت عذاب دی نو هغه بیا یو لوی عذاب د دوی انتظار کوي. عذاب په اصل کې د عذاب ټکی چې دی عربي د دې کې معنی د منې پرته ده، یو شی منع کول، بندول. نو دې ته عذاب په دې وایي چې دا جهنم کې به دا مجرمان بند کړی شي، هلته به الله راټینګ کړي او سزا به ورله ورکوي. رب العزت دې موږ ټول وساتي. ښه، اوس د دې نه بعد الله رب العزت د منافقانو بحث کوي. د مؤمنانو وشو صفا مؤمنان، بیا صفا کافران، بیا منافقان. د مؤمنانو باره کې څه نه څه خبره وشوه، د کافرانو باره کې څه نه څه، منافقانو باره کې ډېره تفصیلي خبره روانه ده.
تقریبا 15-14 صفات د هغوی بیانېږي. وجه دا ده چې د منافق پیژندل ګران کار دی، نو ځکه الله رب العزت لږ تفصیل بیان کو چې ویې پیژنئ. صفا مسلمان موږ یې پیژنو، صفا کافر په اسانه یې پیژنو، خو د منافق پیژندل دا ګرانه ده، نو ځکه د منافق باس لږ اوږد شوی دی. ښه دا و د شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو موږ ځان سره سبسکرایب کړئ او پیج لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.